ولسمشر غني وایي یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کوو. سلام، وخت مو پخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په یوه خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې افغانان له جګړو ستړي شوي دي او باید د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه راکمه کړل شي. ولسمشر غني په دغه اعلامیه کې له طالبانو یو ځل بیا د اوربند غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي افغان جګړه د خبر له لارې باید پای ته ورسول شي، اوربند یې رامنځته شي او د بین الافغاني خبرو ادامه باید د تاوتریخوالي د ختمېدو سبب شي. ولسمشر غني تر دې وړاندې هم څو ځله له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده، خو یادې ډلې غوښتنې ته د رد ځواب ورکړی. بلخوا طالبانو هر ځل ویلي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې به د اوربند پر دې مسأله بحثونه وشي. ولسمشر غني داسې مهال د اوربند غوښتنه کوي چې تېره اونۍ په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شوي چې تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. تر بلې ویډیو مو په یو بخښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا.